الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه پر خبره رسیدلې و چې د نبی صلی الله علیه وسلم څومره ملګری دي صحابه کرام د ټولونه الله رب العزت راضي دي او ټول جنتین دي. د الله درزه اسباب به موږ ذکر کړی و، مسواک او اخلاص د خوراک او اسکاک نور سره الحمدلله، منځ کول، زکات، د مور او پلار رضا، د الله رضا د مخلوق پر رضا باندې مقدم کول، علم د قران او سنت، روزنی ول دعاګانې د الله نه غوښتل، الکلمه الصالحه د خبرې کول چې د قران او سنت برابرۍ، ذکر د رب العالمین. به مده خبره ذکر کړه چې عمر رضی الله عنه هغه انسانو چې د ځان سره به ډېر حسابي زر کوله. امام قرطبی تذکرہ کې نقل کړي، کله به ملګرو لویل شي اسم ملګرو جهنم دا ویخ ډېر جوړ دی، ګرمایش ډېر انتهایی زیاته، قهر د الله ډېر زیات دی، دین ځان ساتي. او دا واقع بیان کړی شو چې دفتر کې نو سړی ورته راغی چې عریضه راوړل، نو یو درې اوالو چې کله زه فارغ هم ناراضي، چې کله دفتر کې نو سم به راځي، به ډېر معافي وبخنه ته وغوښتا. او کله کله به ځان له داس خطاب کو چې عمره کدا حساب د سره الله وکړي به بکیږي څه. کله به ور ځان له بلکړې او به ویلې چې کدی له ټینګيږي نو د آخرت ورله بم ټینګ شو، کدی له ټینګ نشو الته به څنګه ټینګ شي. یو ورځ باندې هغه شو د چاسکلی وشته وای ارز استفراق ولټای، او زنانه له ویلې دا غامبر په باره کې چې تب د الله سنور د دې سنو لوپټي ټیکري پورې نه مګي بلکې دا بزمکه پورې مګي. د خپل بچي عبد الله ابن عمر سره حسابي کړو، دا غڅلبیک زره درهم باره کې د ملګرو سره حسابي وکړه، خاص کر علي صاحب سره، احنف ابن قیس، عباس رضی الله عنه، او دا مو ویل چې ډېر انتهایی او عاجز انسانو. تقریبا د په جامه کې د جمعې مونږ چې کوو 12 پیوند او شکل تواب کولو 15 پیوند، او به په عرفات کې خلکو ځان لخمې والي ودا بچرته د پلان لاندې ناستو، او یا به شړې په دیونه باندې راچولې و د غیله کې نسل، او کله کله بنا وخت راغی وې زکه زمام د یو جوړ جامه دا هغه چې وینځم نه وچیږي نه. د ایمان تذکرہ مو کړی و، رسول الله فرمایي تر څو پر چې ارچانه زده ارچانه محترم نشم دغه بر سره ایمان نه وي. یا رسول الله دا ارچانه محترمي خو لګین د خپل ځان نه ناوي تا کې وسم ایمان نشته. به ویل چې وځ ځان محترمي و الان وساګي ایمان راغی. دا خبره متشکر چې عمر رضی الله عنه دا خبره ولې کړو، یا خو امتحان د وجنه بل د قران نزل اثر او رنگ اخستو. علم ډېر عجیب علم. عبد الله ابن مسعود بدا ویلي چې کله دا وفات شو نه شي علم رضان سره ویړو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې شوده مسکل در دې پر یزمره بدن مبارک ته ډک شو، به دغه نورسته عمر رضی الله عنه وسکل ملګرو ویل چې دې مقصد سره ودا علم دی، اوچت عالم. او کله به دا ویلي چې په دنیا کې د څلور کارونه نه وي، د مجاهدینو دسته ریګل، کافران پیوال، په دې خړه خوره باندې رب العالمین له سجده، زما د شان یو بچی الله پیدا کړي سبحان الله وی، او د علماء سره ناس د دنیا د ژوند مزان نه انتخابو. نبی صلی الله علیه وسلم د کجوري دونه باره کې امتحان واخصو چې به مدا ویلې د مؤمن تشبیه د خرما د ونی سره تقریبا لس وجو کې مشابهت لرو. او رسول الله دا خبرم کړی و چې د چا کمستر شینې پورې او د چا زنګونانو پورې، عمر رضی الله عنه ولد چې ځان پر سره خلو ودا دین په کوم لار باندې بچدار روانو نه شیطان په غلار باندې تلونه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې هغه په خپل پوزه باندې سملی. به دوه واقعات مو ذکر کړو، یو د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو دغه سره د نفقې په اړه کې تذکرہ، او بل هغه وینځه چې رسول الله د سنگر نه راغی او هغه ویلي چې ما نظر کړی زب تنبل وامنو، هغه سدیل زور ورکې چې کله عمر رضی الله عنه راغی زنانم لاړې او هغه وینځم دا تنبل لري. دا خبره تشریح شو چې نبی صلی الله علیه وسلم ویل کله جنت لاړم یو ډیر مزیدار کور مې ولیدو کې سحور مخه لوا ته پوښ مو کې دا چاره ودا د عمر اراده مې دا و چې وردن نشم، لیکن دا غیرت راځي وې جوړ یا رسول الله پتا باندې بس غیرت کوم.
رسول الله بجکل جمعات لراتلو ابو بکر او عمر ورته قاتل یو بل له مسکا په حالت کې و په خلاف د نور صحابه او غبر خپل سرونه کته کړي او ادبن او دا حدیث تشریح چې رسول الله مجلس نو وته یو باغ کې ناستو ابو موسی اشعری د دیوال دروازې خوا کې ناستو چې څوک رسول الله باندې برید ونی کی ابو بکر صاحب بشراغه دروازه ټک ټک کړه هغه لاړو د رسول الله نه اجازه طلب کړه ورته ویل چې اجازه راو د جنت زیره نو په دې خوا کې کینسو نبی صلی الله علیه وسلم د اپکی مبارک د شي کوی غوندي زړند زیو الته خطه کړی وي عمر رضی الله عنه بشراغه هغه اجازه طلب کړه نبی صلی الله علیه وسلم ورته اجازه راو د جنت زیره هغه په بل طرف کې نسو عثمان رضی الله عنه راغی چې اجازه طلب کړه وی ویل چې اجازه را د جنت زیره ورکه خو دنیا کې بدایو فتنه کې واقع کیږي معنی شهید کیږي بنو وی ویل چې الله المستعان الله بس من کومک کوي دا د دې جدا کې نشو به مدته شکړ و چې سعید ابن المسیب فرمایي وی بدی کی ما دا استنباط وکي چې ابو بکر او عمر به رسول الله بس نږدې وفات کیږي او خوا کې به دفن کیږي په خلاف د عثمان ابن عفان دا بل ورسره شهید کیږي او لري به دفن کیږي چې دا به بقي کې دفن دی دې پورې دا مسله وا نن مدا خبره ته شکیږي چې عمر رضی الله عنه کې د درې صفاتونه یو صفت په عمر کې دا دی چې دا جنتی دی او بل صفت به کې دا دی چې دا صحابي دی بل صفت به کې دا دی چې دا د الله رب العزت یو لوی بهترین اوچت ولی دی ولی ولام دی د محمد رسول الله دوسه ملګریم دی او جنتیم دی دا درې خبرې وسه د یو دعوه شو د اری دعوی د لپاره دلیل یو سړی بچا باندې دعوه کوي دی وشي دلیل وسره نو عمر رضی الله عنه شکل دا جنتی دی څنګه جنتی دی ابن عبد الهادي کلی دی فالمحض الصواب په فضائل عمر بن الخطاب کې درې جلد کتاب چې د جنت څومره د داخليدو اسباب دی هغه ټول په عمر رضی الله عنه کې الله موجود کړی و په دې طریقه جنت له سړی په ایمان باندې داخليږي د مانزه په خشوع باندې داخليږي د بی پیدي خبرو نزان ساتلو باندې داخليږي د فرش په حفاظت باندې داخليږي د امانت د لحاظ په واسطه باندې داخليږي د وعده د پابندۍ په واسطه باندې داخليږي د مانزه په حفاظت باندې سره داخليږي امام ترمذی به حقیقي کړي چې سره خلکو له خیر ورګي بدی داخليږي شکل د چې جوړول رسول الله فرمایي چې سره تعالی وګوري سره الله رايچ د مسلمانانو مابین کې اختلاف نه راوصله مسلمانانو انسانانو باندې بدنامه نه لګوله د مصیبت په وخت کې صبر کول د نعمت په وخت کې شکر ایستل او د قران او سنت د قانون لاندې ژوند تیرول د خلکو په ژوند کې اسلامي نه پیدا کېدل د ګوندۍ سره ښه سلوک او رویه چې کله سړی بادشاہي د دروغ نه ځان ساتل او د قشن پاک دامنی د حلال رزق لپاره کوشش عبد الله بن مسعود فرمایي په معاملې کې نرمي قوي ایمان امر بالمعروف او نهي عن المنکر پریوته سړی راوچتول بیکار سړی له کار پیدا کول او دا خپل شر د خلکو نه بندول دا اق اسباب دي چې سړی د دې په وجه باندې جنت له داخليږي او دا ټول په کامل معنا باندې په سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه کې موجود و ځکه دا جنتی دي کوم انسان چې دا خبره کوي چې دا جنتین دي لکه شیعه او روافض په اتفاق د ټول علماو سره دا په خطا باندې دي بلکې دا د ایمان نخلاص او کنګال خلک دي چې عمر بارک د شیخ عقیده لري چې دا جهنمی دی او دا جنتی شردن دی یا منافق دی یا بل عقیده لري يهود نصارا دغه متاثر انسانان شیعه او روافض دغه اولاد او غوی د رسول الله د ملګرو سره خاص کر د عمر بن الخطاب سره ابو بکر سره عائشه سره رضی الله عنهم د دوی سره د دوی مقابله دشمنی او سپکه بیانول حاصل دا چې عمر رضی الله عنه جنتی دی ځکه د جنت د داخليدو دغه اسباب الله رسول ویلي دی دا په عمر کې په کامل معنا باندې موجود و الحمدلله دیم صفات په عمر کې دا و چې د محمد رسول الله ملګری صحابي شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله منهاج السنه کې لیکي وی صحابي هغه انسان لویلی شي رسول الله لیدلی وی ایمان پیرا وړي او د ایمان سره وفات شوی برابر خبره ده کده د ګنټي په اندازې یو کده هفته په اندازې یو کده میش په اندازې یو کده کلو کده کلونو عمر رضی الله هغه انسان دی چې امي محمد رسول الله لیدلی دی امي پر رسول الله باندې ایمان راوړی دی ام د ایمان سره هغه دنیا نه لاړ دی نو ځکه دا په یقین تور سره د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي او ملګری دریم صفات د عمر رضی الله بارک دار مخکې موږ ویل چې دا ولی الله دی
امام علي شرح المانی کې لیکي ولید نه شي ویل چې هغه لیونی او د میدان کې دنګونه وهي یره د باندې جزبر هغه د ډېر بهترین ولی دی کدا خبر یقیني ابن جوزی دا خبره ذکر کړی دا نو د دیوال په غاړه باندې کینې د قشند کوی په غاړه باندې بیر د دنګونه وای دا خو چې قالین اوار دی پاغه باندې به تور مثال متکی و غیره ظرف و فرش ارس جوړ دی او الته غډي او غیره دا ملال دي چې اوس دنګ نه وای کله بدنګ وای ودا ګور ای چرتم د الله ولیا نه دي ولی الله شاله ویل شي اول تفسیر الله رب العزت کړي دغه نور محمد رسول الله توجه دغه ځکه توجه په کار دي چې الله رب العزت موږ ته سہولیت قران کې رب العالمین فرمایي چې الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان چې غوي توحید عقیده لري ټول اقسام د رب العالمین د بندګۍ د رب العالمین پورې خاص کړي او څلوري جن چې د قران او سنت لاندې ژوند تیری عمر رضی الله عنه چې د عقیده د توحید وا او څلوري جن چې ژوند د د قران او سنت برابر و بلکې څه کې دومره غیرتی سړی چې رسول الله فرمایي په دین د اسلام کې اشد او کلک او سخت سړی و ده شیخ الاسلام ابن تیمیه په ځکه ویلي چې اسلام نه مگر عمر نه مگر اسلام رضی الله تعالی عنه امام طبری روایت پیش کړی د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سړی د وګوري صلی الله راځي خاص کر د خپل شبد الله په ذکر باندې آباد ساتي خازن دغه معنا کړی دا حدیث کې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله د پاره ورانو د الله د پاره جوړه هغه کارونه کول چې پاګه باندې سړی رب العالمین له نږدې کیږي چې قران دی سجده ده قیام الليل نوافل مسند احمد کې روایت دی صدقې جهاد منځ کول زکات الله رسول باندې ایمان لرل عمل د الله لپاره کول دا کارونه چې ارسو کینو دی لویل شي ولي الله حدیث کې دا امر سابق للخير چې کوم عمل د قران او سنت برابر هغه وړاندې کیږي په منډه باندې راځي د فتنې نظام بچونکي انسان خوراک او ساغله کار نه وینکي انسان لکه مخکې موږ د عمر تاریخ کې دا ویلی و چې د پجامه کې 13 پیوند یا 12 پیوند ویلي چې موږ د جامو په غسل باندې پویږو لیکن د دې خلکو نظر ټول په قیامت او آخرت باندې وو اثر کې دا راغلی و د الله په دین باندې د شخه پکېږي چې کله څوک برید او تجاوز او تیرې کوي لکه څنګه چې پړان غوسش خاص کر عمل پټو نو ولی الله ذکر چې دا څومره صفاتونه د الله د اولیاء دي دا الحمدلله په کامل معنا باندې په سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب کې موجوده جنتی داده صحابي داده او ولی الله داده یو لوی حدیث جبريل مخکې د سیرت بدرس کې ورس باغې باندې پوره خبره شوی و د دې راوین چې د سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب دی په خپل فرمای چې د سړی د نبی صلی الله علیه وسلم خو راغی تکس بن جامو ولا مزیدار وختو ولا چې از اثر باغې باندې د سفر نه کار کېدو دا په دې مو ذکر کړی چې سپینې جامې اغوستل څومره فائدہ لري وخت پر خودل په کومه طریقه باندې باید وشي او دغه کوم آداب د نبی صلی الله علیه وسلم د یوسف شینو بارکه بختنه وکړه د اسلام بارکه رسول الله ورته ویل شهادت د دې خبرې شان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اقامه الصلاه ایتاء الزکاه حج صوم رمضان به دا خبر الحمدلله تشریح شوی و چې په کلمت طیبه کې تقریبا 8 شرطونه او 2 فرائض محبت دې اخلاص دې قبولیت دې انقیاد دې کفر بالطاغوت دې یقین دې توحید او رسول الله رسالت اقامه الصلاه مدا ویلی و مونږ بسړې همیشه کوي وختي به کوي د رسول الله تابعداري چې کوم ځای باندې ودرېږي دا غزه کتل خاص کر خشوع او د منځ د خشوع لپاره تقریبا شپږ درش وجه د علماو موږ تاسو تشریح کړی ایتاء زکات د زکات معناګانې مونږ کړی چې تزکیه د نفس او د قشن د مال برخه استله او زکات مکه کې فرض او مدینه کې دا ټول مسله ذکر کړه به د مرعاتنا او د ابن کثیر د دریم جلنا دا خبره تشریح شو چې اصل کې دا په مکه کې فرض خو لیکن تقادیر په مدینه کې به رااله دروجه اهتمام ذکر کړو چې سره ویلې شي د سترګو روزت څنګه د پوزې روزت څنګه د غوګونو د لاسونو د پخو او د حج مسله ذکر کړو دا پښتنه ورنه وکړه به ته پښتنه د ایمان په اړه کې وکړه نو ویل چې ایمان په الله لري په الله باندې ایمان متشکل چې دوه قسمه دي بالله و بدینه دا معنی چې سبب قیامت کې د الله مخې له ودرېګو بدینه دا معنی چې دین د اسلام صرف ګور قران او سنت دی ورس ان شاء الله سیرت کې دا خبره راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم د قران او سنت باندې ولې دومره ترکیز کوي دلیل له دې باندې چې عقل مند انسان به دا خبره معلومه چې موږ د ټولو مسائل حل هغه صرف او صرف په قران او سنت کې نه ببل چاکي نه ببل سکی بالله دا معنی بذاته دا په ذات باندې به ایمان لري سړی دا په صفاتونو باندې الله په کارونه کې یو دی هیڅ څوک د الله سره بدی کې شریکان او برخداران نشته
به ملائکه باندې ایمان لرل چې دا الله مخلوق دی. یو اثر کې راغلی او موسی علی السلام رب العالمین نه بختنه کړي وا چې یا رب من معك في السماء برتا سره څوک دی اسما ملائکه دولس قوم دي. دیو قوم شمیر دومره د لکه په دنیا کې چې د څومره ذرات د خاور د شګو د جبريل عظمت منګه تشریح کی خاص کر هغه ملائکه چې هغه د عرش لاندې دي. کتابونو باندې بسړی ایمان لري. به زویل کې په دې مخ کې ټولو کتابونو من اجمالی ایمان لرو چې دا د الله حق کتابونه راغلي، لیکن تفصیلی چې موږ تاسو مکلف یو هغه په قران او د محمد صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې پر رسولانو باندې بسړی ایمان لري. د نبی او د رسول مابین کې مدافرقونه تشریح کړي وو. تقدیر باندې د تقدیر معنا مو کړي وا چاته انکار وکي داخله په اعتبار تقدیر سره څومره و فدی مو ذکر کړی وي. اسباب سره د تقدیر سره استعمالي او دا خبره تشیش او رب العالمین د هر قسم ظلم نه پاک دی. تقدیر کې هغه ظلم بچا کړي نه دی. د قیامت مسله ذکر وا د احسان بارکه خبره وکړه وي ته بندگی د الله کوي ګویا کې الله ویني. امام طبرانی روایت پیش کړی دی افضل العباده ان تعبد الله كانك ان تعلم ان الله معك حيثما كنت. بهترین عبادت دا چې ته بندگی د رب العالمین وکړې چې کوم ځای کې زوم د الله ما وینو زما سره دی. الله بګوري کته الله نه ګوري الله خو ته ویني. د احسان معنا به د ابن کثیر د وجنه من کړي وا ان يكون الاخلص والاصوب چې عمل د الله د لپاره یو حق رسیدلی د الله د لپاره دا معنا چې د الله د وجنه سره کوي. اصوب دا معنا چې د محمد صلی الله علیه وسلم طریقه به کې مرادي. بدعت دا شی به بالکل د سره ور داخل نه. او دا خبره تشریشی و چې سړی کله د احسان مرتبه لرسیږي الله باندې ایمان او قیامت باندې ایمان د الله د عظمت عقیده لرل د خلکو د مدح زمنه نه متاثر کېدل اق اسباب استعمالول چې عمل په قبليږي. ابن کثیر تقریبا دغه لپاره دوه ذکر کړی و. د عمل نورسه جړه د الله سره مینه د قران او سنت مطالعه مجاهده کول دا کارونه چې کله سړیو کې پارچ کې خنیت نه به بدر احسان مرتبه لرل شي. او بل پختره د قیامت بارکه وکړه وی ویل چې بدی باندې لکه څنګه چې تنه پويږي د قشن زم په نه پويګم. د قیامت علم واسه رب العالمین لري، لیکن څه علامات تشریح کړه نه سنت کې قبل واغوږي انسانان هغه په بلډینګونو په دي کارونه کې جوړ کی اوچت اوچت آبادې نه خیمو کې بوسیدل او کوم به سرول نه لوی پلازې لري. هغه انسانان چې د حق نه بالکل ګونګین دي هغه بس مشرانی نه فرمانه نه بزیت شي وین زما معنا بشیر اوړي څه مطلب جهادونه بزیت شي نه فرمانه نه بزیت شي لور به د مور خبره نه مانی بچي به د پلار. او دا خبره متشکړی و چې قیامت راځي د قیامت د اثبات لپاره ډیر دلیل قران ذکر کړی دی عقلی. کله رب العالمین سورہ صفات کې دا خبره ذکر کړي چې اسمانونو غرونو وغیرہ په دې باندې اسما طاقت شته نو اے انسانانو په دوباره ژوند باندې بدل الله طاقت نه دا هر شي جوړشته اې دې دنیا جوړه آخرت پکار دی کنه. کله رب العالمین فرمایي چې برنه باران وکم لاندې تیغونه راوټو کېږي نو دې و چې تیغونه نه داشنې دانی یا دې و چې دانونه داشنې تیغونه چاره وستل یو ورځ به دا قله موږ دې و چې دې قبرونه دا و چې اندامونه خپل مخې له ودري. د الله رحم د الله عدل درې تقاضا کې چې هغه دنیا درش درې مخې قومونو بربادي ته دلیل دې خبره ده چې قیامت برازي. نو پدې کې څو ورځې ورسته چې کوم وخت دا سړی لاړو عمر ابن الخطاب فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې بوختنه وکړه 3 ورځې ورسته چې دا سړی دې پیژنده ما وې چې نه الله رسول ته پويږي ودا خو جبريل تاسو له تاسو د دین تعلیم درکو. اې دې خبره نه دا معلومه شو چې د دین د ضرورتونو اولنې کس چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم خبر کړی دی هغه څوک دی سیدنا و امامنا عمر ابن الخطاب. نو چې عمر په دین باندې پوي نشي ایبل سره بچرته پوي شي نه. دمته دا خبره معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم سره دا کثیر ملازمه او هر وخت وګرځیدو، لیکن کله کله خامخا د دنیا ژوند سره دا غنه جدا کیږي. امامنا و سيدنا امير المؤمنين في الحديث امام بخاري رحمه الله عليه په دې باندې باب خود لري چې باب ثابت دی په بیان د تناوب د علم کې معنا علم زده کول په نوبت سره یو ملګری بلاړو بازار لته علم زده کو دا بل ملګری به بدلاړو هغه علم زده کو چې نو وحي براغلی یو بل به تشریح کړه. عمر رضی الله عنه بدام ویلي جامع بین العلم کې ابن عبد البر دا خبره نقل کړې ده وی علم زکه مخکې دینه چې تاسو تصود درې معناګان محدثین کوي. یو معنا دا مخکې دینه چې تاسو بډاګان شئ، لیکن امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي د دې به دا خبره نه مقصد چې سړی سپینګری شغه به علم نه یادي. د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری بډاګانو علم یاد سپینګری واغوي ایمان راوړو په علم لکه سو غز دکې. دویم ته دا خبره معلوم دویم دا معنا علما کوي محدثین ابن عبد البر صاحب وې د دې دا مطلب دی چې مخکې د دینه چې تاسو ودونه وکړي ځکه سره ډېر مشکلات جوړيږي. یا مخکې دینه چې تاسو مشران شوبې به جرګې کوي فیصله وکوي نو علم له فارغي نه
ابن عبد البر دا خبره ته نقل کړي د عمر ابن خطاب نه وی خلکو علم زکه زکه دي پس دکړه کې تعالی هیڅ ضرر نشته علم زکوا او صل عابدان چې په وجه کې مړ شي دومره مسله بني لکه یو عالم چې مړ شي امام احمد بن حنبل فرمایي وجه دا دغه خلکو فایده به ځان له دوی شړي فایده شه د ټولي دنیا لاله کله به دا خبره کوله عمر رضی الله عنه چې علم وکړه زکه نو د علم د لپاره وقار او سکینه عالم انسان چې ډیر با وقار مجلس وکي خبري به ځای خنداګانې به سړیونه کی عمر ابن خطاب فرمایي چې کله انسان به ځای خنداګانې کی تقریبا د کی ایولس نقصان نه پیدا کیږي ایولس او دا درې خبرو کې چې د موقوف روایت کې راغلي دي وې دین د اسلام چې تخریب شوی او برباد کړي هغه د درې خبرو زلت العالم دا معنا چې کله یو عالم او خوېږي وجه دار چې په دې عالم باندې د خلکو اعتمادي شیخ څه به دا خبره کړې ده مولوی څه به دا خبره کړې ده لکه بای سادهګان اوسم د وېزمن حضرت شیخ مده توجیه کول او زمون شیخ هغه نو شرط خطا کیږي هغه شرط بدیږي کې ساو کیږي جواب دا دی چې د قران او سنت باندې امام خطیب شیربنی د سوره شورا د روایت په تشریح کې دا خبره ذکر کړې چې د قران او سنت د ترازو په دې باندې د خلکو اعمال اقوال وغيرها ارڅ تلای نو عالم به په خپل خبره کې ډیر احتیاط وکړي دا چې کوم خبره وکي په سکندونو کې دا په ټول ملک او د ټول دنیا کې خوريږي چې پلاني مولوی صاحب د شی مسله کړې ده نو عالم به چې قدم دی ډیر مضبوطی کړي په دې باندې دین د اسلام نړۍ او ډیر جامع او مزیدار او کیسه خبره ویم ویلي وجدال المنافق بالقران منافق انسان مشرک بدعتي هغه شکل یو داو کړي د غیر پر د قران او سنت نشه دلیل پیش کی ولله رب العزت ویل دي رسول الله دې ویل دي پلاني صحابي ویل دي اذن ودا مسله ثابتيږي او دا مسله ثابتيږي او دا او حالان کې هغه بدعت لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی بدعتي انسان د هیڅ آیات نه د هیڅ حدیث استدلال نه کوي مگر چې انسان په دقیق نظر سره بدیږي کې سوچ وکي پمدغه آیات او د حدیث کې پمدغه مبتدی او د مشرک باندې اعتراض او رد دي تاسو وګورئ چې دا کوم انسانان باطل فرض خلک دي مشرکین دي بدعتین دي هغه به خپل دعوی لپاره د قران سنت دومره دلایل ذکر کوي چې امین انسان به یې ګډ وډ شي یره موږ حق ایران چې د دې مناسبه منو کداغه من وای معاذ ابن جبل فرمایي چې ان علی الحق لنورا په دې حق باندې رب العالمین رڼا خودلې دا ماشوم لمسو غپ نشي ورکولې حق مسله چې دا غار چره معلومه ده د زړه کې دا ځین نشي چې دا الله ویل دا رسول دریم وی هغه مشران چې هغه گمراهانی اقبال سے میں شیر ورته اشاره کړی دا چې دین تخریب کړي دي درې کسانو جاهل پیر بی دین عالم او ظالم بادشاہ د عمر رضی الله عنه دي خبرونه معلومي چې د علم سره څومره شوق او مینه د عمر بن الخطاب او چې عالم عمر دی لکه څنګه چې دا جنتی دی د رسول الله ملګری دی ولی الله دی دین دا خبره معلومه چې ګوره قران او سنت باندې اوچت عالم امداد دی عبد الله ابن مسعود بزکه ویلي چې نه هیڅ علم د صاحب د ځان سره وړاغي دنیا له عجیب صفت عمر بن خطاب کې یو خبره دام و چې باب د فتوا کې ډیر احتیاط کو د شي نه کول کدا اوس مولا ان باشد کې چپ نه باشد شیخ الاسلام ابن قیم په دې باندې مستقل کتاب لیکلی اعلام الموقعین دی کتاب مقصد دا دی چې دی مفتیان له الله د خونه تنبیه خبرداري په بار د دې کې چې تاسو کله فتوا ورکوي ګور ډیر احتیاط سره د قران او سنت نه ګور خامخ استدلال پیش کړي صاحب د وجیز دا خبره لیکلی ده د دویش نمبر صفینه را پدې خو د اهل سنت والجماعت ډیر علامات ذکر کړي دي یو واجب علامه ده وی التلقي بالكتاب والسنه اهل سنت والجماعت هغه انسانان دي چې دوی په اول استدلال کې قران پیش کړي دغه نور څه به شی پیش کړي او تاسو هم دا خبره بیانوم چې کله دی عالم یو مسلې باره کې تاسو کوي کلم شپ لیکل وکړه نو په دې سوال کې د شی ولې کې چې صایبه بده کې د قران او سنت څخه مسله ده هغه به خپل تعالی و چې الله د شی ویلي رسول شی ویلي د شی بني شی ویلي چې پیر شي په کې دا خبره کړې دا مولوی شي په کې دا خبره کړې دا شیخ شي په کې دا کړې پلاني شي په کې دا ویلو دي شي په کې دا وجدار چې هغه سوال د قران او سنت نه خبره کړې د الله رسول نو د خبره دا ذکر کړه دې کې ډېر احتیاط وکاو ابو موسی اشعری ورځ طلب کړي کار د پاره چې کله خپل راغی عمر بن خطاب هغه په یو کار کې راګي هغه سلام واش درې کړت السلام علیکم به ویلې لیکن عمر رضی الله په خپل کار کې مصروف توجه نه ونه لاړ هغه برته وته وی چې کله وته عمر رضی الله دا معلومه کړ چې دا صاحب راغلی وی ویل چې موسی اشعری راغلی او منډه طلب کې شغره وي ته ما راوخته څنګه برته لاړې وې ما درې کړت سلام واش او تاسو التفات مالونه کې جواب مرانه کې زبر تلاړ معموله په دین د اسلام کې دا خبره ثابته ده چې درې کړت سلام سره په وجه کې واجو چا جواب ورنه کې به تک کوي عمر رضی الله عنه ویلي دا څنګه دا خبره ما خدا خبره نه دا اوریدلې سلام او درې کړتي وې اوس به دې لپاره مال دلیل تراوړي
ابو موسی شریف هغه شکل زبر وتم د انصار په جماعت باندې تیرېدم او د ملګرو لمي له ابن کعب لا یا معاشر الانصار عمر بن خطاب زمانه د مسلې باره کې بوختنه کړې دا چې د حدیث باندې دلیل راوړي څوک بس ما سره به خبره کې شریک شاغوي دا خو زموږ د وړو ماشومان لم یاد دي ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ هغه له ورسره ورشه هغه شراغه د عمر بن خطاب مخې ودرې دا خبره وکړه چې بالکل سلام الاجازه او سلام الدخول او سلام الخروج ابو هريره سره دا خبره ذکر کړې ده چې کله دا سلامونه سره وانه چې بالکل دی انسان له سره اجازه شته نه سورہ نور کې رب العالمین دا خبره ذکر کړې کته چې بالفرج او تقدیر شوی شي مرزا یا جواب درنه کینې بیرته ګرځا دیو عالم په باره کې امام قرطبي دا خبره ذکر کړې ده چې وکاله به عزت لم ارچاله می دروازه ټک ټک لوي راځه ډیر متباد روسه اسماء یو خپلوان هغه مرزا لاړ رب العالمین له سجده وکړي چې په دغه آیت باندې اسماء عمل وش خپکیږي منا چې مال څنګه خبره وکړي چې مرزا عمر رضی الله عنه ارمانو کې وې د بازار تجارت دې حدیث څخه محروم کړم د علم دومره شوکیو یعنی که زه د رسول الله سره مشنه شنو دا حدیث بخامه عمل یاد وي اېدینه دا خبره معلومه شوله چې کله په مسله باندې غټ عالم پوي نه لیکن یو کشر ملګری ور باندې پوي شیخ عبدالسلام صاحب خپل تفسیر احسن کلام کې لیکلی دی د سورې نمل د روایت په تشریح کې چې هدهد له په مسله باندې علم مشتري ملا چرګکلا لیکن سليمان عليه السلام په دې مسله باندې علم نشته چې د بلقیس حکومت دی او دغه د شرکی حکومت دی نو معلومات دا وشو نتیجه دارو وتله چې د عالم په مسله باندې علم نه یو دی کشر سړي وي دا بشرط دغه عالم به عزت نه چې هغه دا مسله نقل کړي دا ولی اوس موږ نقل کوو دې کې ابو سعید خدری وړو کې بچی دی عمر بن الخطاب لوی امام دی مشر دی لیکن د دې سلام د دې درې کړه مسله د معلومه نه واغه بچی معلومه انسان به په دې باندې دا مسله وکي چې د ارچا خبره په قران او سنت باندې وتلی وی ګوري کې دې شي د کشر سره خبره د قران او سنت سره برابر وي د مشر نه برابر موږ به د کشر خبره منو او بل به پریدو صاحب د نظر النعیم لیکلی دی د انابت په اړه کې دوه تفسیر کړی دي الرجوع من الكل الى من له الكل د ټول خلکو نه رجوع هغه چاله چې هغه د ټول خلکو اختیار مند دي چې هغه څوک دي رب العالمین يدور من الحق حيث دار من به د حق په رواني ګودا کچرته د امي سره کده دکاندار سره کده ډاکټر سره کده انجینر سره کده عالم سره کده کشر سره کده مشر سره طبيعت بل شي جوړای چې حق مسله کې یوځه کې پیدا کېدل اول دا ورتل دوی یو بل مسله وی چې سړی د هغه یو زنانه حامله ده هغه اول او هغه اسقاط کوم نه دا بچی تیرا پری وته دلته بسمت تاوانی ملګری راځه مکړه مغیره رضی الله عنه چې دا رسول الله ګاردو او د شي ګاردو چې دا ټول بدن به پټ کړو صرف داستر کې به ښکار کړي دوروي ابن مسعود الثقفي په سیرت کې را خبر مخکې مونږ تشریح کړي و چې هغه رسول الله د ګیر لاله سره ورته په دې موټي باندې ول چې لري کړه لاسته هغه باندې مالک او د رسول الله چې وجلو به خبر ورته یاد کړه ویمال نبی صلی الله علیه وسلم دې بارکه خبر اوریدلې ده به غره د غلام یا دی وینځي څه مطلب تاوان به یو غلام ورکی وینځه یا یو اس او قدم نه یو دغه قیمت تقریبا 12000 روپۍ جوړیږي او دریم درې خالونو په باره کې ورش ملګری راځه مکړه پښتنه ته وکړه چې وسنانه خال لګی دا به چې کدا بنا راوي ابو هريره رضی الله عنه ورته ویل چې رسول الله دینه منع کړی دا لعنت ویلې بده شي زنانه مچاره خال لګي مده چې بل چانه مطالبه د خال کوي باس به ولیکل چې خالونه ولګول غیره به دومره سزا ورکول کیږي حتی در دې پر د عرب علماء د لیکلي ابن باز رحمه الله حسین دی چې په دلاس وغیرہ باندې چا د لیکل کړي یا د قشن تصویران جوړ کړي دا خو د اپریشن کې هر چې په مخ باندې لیکل کړي دي نو زنانه دا یا خالونه په والدي په دې کې دا زنانه د الله نه بخنه او غواړي امیددار چې الله معاف ځکه په دې د الله لعنت ته عبد الله بن مسعود زنانه په دې باندې طلاق کړه چې کله واده کې په اولش پکور لورغه چې ګوري زنانه د دغه شنه خالونه دي نو ایسه طلاق کړه د عبد الله بن مسعود کورشن خالي زنانه په کې اوسېدل چې هغه بالکل رکیږي نه اېدینه دا خبر معلومیږي چې ګور عمر بن الخطاب چې هغه موږ شاو امام دی دریم قسم دی د رسول الله په ورسره ابو بکر او عمر رضی الله عنه لیکن هغه په باب د فتوا کې دومره احتیاط کړي نو ډیر احتیاط پدې کې پکار دی کته غلطه فتوا ورکړو څومره خلکو په دې عمل وکړي د ټولو سزا ګور تعالی متوجه ده دغه انسان ډیر احتیاط کوي عمر رضی الله عنه چې دا محمد رسول الله وزیرو مخکې سیرت درس کې دا ویل شوی و بر جبريل او میکال اعلان دی ابو بکر او عمر وزیر په دې مناسبت چې نبی صلی الله علیه وسلم دوی سره کوم خبره شریک کړه یو مشوره به ورکړه رسول الله به خبره کړې ونه د ورته د څه کول پکار دی مقصد بدانی چې شیار او حافظ د استدلال کې چې ګور عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله خبره رد کړه نه د یو مشوره ده چې د وزیر خپل بادشاہ او امیر لور کوي حدیث کې راځي بخاری سے باغ مشهور حدیث صاحب د مشکات نقل کړي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مجلس کې ناسو
او بار بوتو کبرته به اراده واپسې ونیو شی به دلته کې خودو چوغا تورا یو بل شي او که اراده واپسې بین لرنو هغه خپل شی به ځان سره واخصو تلوبه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام وی په مجلس کې د شی کې خود نظم اراده دا و چې بیرته راځي نور سره بارو وتلاړو نا وخت کې شنا وخت کې وې اسم الګور باندې پریشانی ورګیدا په دې طریقه باندې چا وجنه نه اې دینه دا خبره معلومه چې انبیاء علیهم الصلاه والسلام قتل شوی دي او قتل کیږي کوم انسانان چې وایي چې انبیاء قتل کیږي نه بلکې دا معنا د ضرب شدید دا خبره غلطه ده یحیی علیہ السلام د خلکو حلال کې زکریا علیہ الصلاه والسلام زکریا د ارکه علماء دا حدیث هم ذکر کړی چې د رسول الله په شدا ملګری خوار شو پراګندا تر څو پوری دا څو قتل نه کینو کم بیا نه وشل کېده ولې د خوار کېدل او چرته قتل په معنا د ضرب شدید راغلی نه دی رسول الله فرمایي خراب سړی هغه دی په ورځ قیامت په اعتبار د عذاب سره چې دا پیغمبر وښنی پیغمبر راځي دا وښنی ابن کثیر دا خبره ذکر کړی تقریبا دی بنی اسرائیل د ورځې 1400 بیا شهیدان کړه وی په شی وته وی دا په یو باغ کې زه دومره او تر مچ بالکل من نظر به دروازه باندې ورغلی نه دی ا دې باندې اگر چا پیرتاو شم یو وړو کې غونې سورې په دې باندې میزان د شوردنه کې او وراله چې ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم الته د الله بندگی کوله خلوت بالله الله له وخت ورکول ا دې حدیث دا خبره معلومه شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا جون تقسیمو الله رب العزت له وخت ورکو ملګرو له مرکو بیبيان له او نور د دنیا ژوند لم نو الله رب العزت په دې ورځ کې پښپه کې وخت ورکول پکار دی د دې وجنه یو درس کې موږ دا ویلو چې د ایمان د تقوی لپاره شل وجې دي یا الله په مخلوقاتو کې سوچ قران کې سوچ د الله په نمونه کې سوچ د الله نه دعاګانې د الله ذکر کیسه اخلاق به بيدی کارونو کې ځان نه بندول د رسول الله معجزات پیژندل د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام د دین محاسن پیژندل د هر قسم کفر او شرک نه جدایي د علماء سره ناستا علم د قران او سنت عمل د الله د لپاره کول د مؤمنانو سره مینا د ادب نه کار اخستل د هغه څن لري کېدل چې تا د الله نه لري کوي jihad کول او عمل صالح کول او امامنا وسيدنا امام بخاری رحمت الله علیه ادب المفرد کې روایت د عائشہ ذکر کړی دی چې کله رسول الله دشتله وته الله له به وخت ورکو صحیح خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم ودل رب العالمین سره خلوت الله بندگی کوله و ابو هرره مې شاو څنګه را لیدل شي مسله وا وېزما را سپلې ځان سره والا پانی چې ار سره سره مخامخ شو در زیری پسې یو زیر او د استشهاد په صفات ځان سره وېسا چې لا اله الا الله ویلي ورته وې چې دا په جنت ته داخلي کی په کدا او شکر دا په دلار روان دي سيدنا وامامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ سره مخامخ شو وېڅنګ چې نبی صلی الله علیه وسلم په باغ کې دي وېڅ خو ته نه ویلې مال دې خبره کړې وې واپس شه ونه مال دې ویلې دي وېزه ته هم چې واپس شه ونه مال ویلې دي خو عمر رضی الله عنه چې په دې سینه کې بوکس باندې و شړې شاله وغورځو ابو هرره سب کمزور او عمر رضی الله عنه قوي انسان لکه مخکې موږ ویلو د عمر رضی الله عنه په مابین کې علي صاحب روانو کله به خوشتبي کوله عمر رضی الله عنه ته په من کې د شي لکه لنا کې دانونه یعنی قط وړو کې دي هغه ورته خوشتبي وکړي په لنا کې خو واځي نن دین شنو د کټ کې به خلاص وا زدر کېم غزر کینو به کوم کار خراب ډیر قوي شړې ودا ابو هرره رضی الله عنه فرمایي وزر عالم په منډه باندې وې د شړا په حالات کې نبی صلی الله علیه وسلم دا مسله ذکر کړل شي او دا یره ما سره وا چې اوس عمر رضی الله عنه راشي دغه مخکې د خپل عرض پیش کوي دغه مخکې عرض نشم پیش کولای یریدو تی هغه ویلي عمر دا کار ته ولې کړی دی وی یا رسول الله زردی خبر نه یریږم چې خلک په دې باندې اعتماد وکړي چې لا اله الا الله د عمل باندې کې او بس خلاص یره بالکل دا حق خبره ده اې دین یو درې مسلې معلومه شوې یو مسله دا معلومه شو چې یو مسله دی وخت لپاره پټول په کار دی به وخت راکاره کا ټول مسلې په یو د مخ کاره کوا امام قرطبی رحمه الله فرمایي وې د ازمکو اسمن الله په شپږ ورځې کې پیدا کړی دین دا خبره معلومه شو چې اې د ادم بچي د دنیا هر کار چې کوي په دمه دمه د سیم نه اشاره نن پټو سبام پټو تر قیامت پورې مشه پټا نه یو وخت به کاره کی دی وخت کې دا خبره عمر رضی الله عنه پټ کړه لیکن بیا بل وخت کې کاره شو حتی تر دې پورې چې درمن پور را ورسېدا دویم ته دا معلومه شو شیعاګان روافض او د يهودو ځامن دا اعتراض نشي کولای چې عمر څنګه پیغمبر خبره رد کړې دا وزیر دی دریم د ماخصن مازنه ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله عنه د امت مشمه مبارک مشورې کولې ناسبه کوله عمر بن الخطاب فرمای یو ورځ ما رسول الله ویل چې یا رسول الله د دې يهودو نه باندې دا خبره کې نه لیکو لکه دا باز خلک کوشي پلانې روشن فکر دی دا ډیر وکړ شړې دی دا دغه مقوله ده فلان او فلان او فلان
وی نبی صلی الله علیه وسلم د غصه شمالي ویلي لکه چې تاسو سم شک په دین د اسلام کې تاسو له کومه د دین راوړی چې شپه په شان د ورځې ده لیلها کنه هارها تک سپین دین دی شک دی لکه چې په دې خبره کې او بالکل بل حدیث کې دا رنگ مبارک رسول الله بدل شو لکه اوس هم اکثر انسانان خلکو له شک بسره کې وراچوي وي مړ ډیر مسائل په قران او سنت کې نشته دومره مسائل د قران او سنت نه په دې خو په نور شي نه کړي مونږ چې کله کومه مسله په قران او سنت کې نه غیله خو موږ د سره دین نه تاسو د دین وای کچرته په بل مسلې له ضرورت وي قسم په الله چې رسول الله وفات کیږم دا خبره کوي تاسو کې ما دوه شي نه پری خودري د قران او سنت خدا به ویلو چې د پلاني مولا صاحب خبره د پلاني شیخ صاحب خبره د پلاني مفتي صاحب خبره داري به کې را داخلي دا درې شي ځان سره یاد ساتي قران او سنت کې هر مسله موجوده ده عبد الله ابن مسعود فرمایي وکزما څپلي وشلګي زوی دي استدلال استنباط هم د قران نه کولای شي ابن کثیر فرمایي چې ټول مسائل پر قران او سنت کې موجود دي خو چې نه پويږي به مونږ نه پويږو ځان له دا خبره متوجه کیږي چې نه پويږم توکر کې عربي ویل نه شي لیکن د شغړه داوا وکي دي و مړه قران او سنت کې ډېر مسائل نشته هر څه کې دا قران دی او سنت دی قران دی او سنت دی مونږ چې کله مسله په قران او سنت کې موجود نه دي د سره مونږ دین نه وایو دین هغه دین دی چې هغه په کوم ځای کې موجود دی هم قران کې هم په سنت د محمد صلی الله علیه وسلم ورته دوه خبرې وکړي و قسم په الله لو كان موسى حيا كموسى چرته ژوندې وي غلبه جایز نه مګر اسما تابعداري بل روایت کې نشي راغلي وې که موسی چرته ژوندې وي او تاسو دغه تابعداري کړې وي تاسو به ګوره گمراه شوي به هدایت والا بنوي ځکه د هدایت اسباب مخکې مونږ ویلو منذ جهاد کعبه قران انابت د رسول الله تابعداري د الله فضل د الله رحم قوي ایمان حق په شکر ګرځیدل نو دین دا معلوم شو چې موسی علیه السلام وفات دي ټول انبیاء علیهم السلام وفات دي شو د عیسی علیه السلام نه قیامت نږدې ده ان شاء الله راکته کی لیکن دی امتی په صفت باندې بداشون کوي معنا دا چې څومره فیصله کوي دا ټول فیصله په کوم کتاب باندې کوي قران او سنت باندې شیخ عبد السلام سے خپل کتاب لیکلی انکار حدیث انکار قران تک هغه کې دا مثال ذکر کړي وې دی امت وزیر اعظم دی صدر اعظم هغه چې بل ملک لاړ شي الته خلک پیژني چې دا صدر اعظم دی خو لیکن پاغي ملک دومره اختیارات دل ورکی لکه دا چې په دې ملک د اختیارات لري موږ دا پیژنو عیسی علیه السلام چې دا پیغمبر دی خو لیکن دا رسول الله دراتک نو سم موږ دومره اختیار نشو ورکولې چې دا شرع موږ دلته راوړو بلکې فیصله چې کوي په قران او سنت د محمد صلی الله علیه وسلم باندې انبیاء علیهم السلام وفات شوي دي شواله نه کوم انسانان چې دا عقیده لري چې نه انبیاء علیهم السلام ژوند دي او هغه ګرځي راګرځي لکه ډیر انسانان وي د جمعې په شپه باندې ال ترازي او بعض خلکو چې سلوک کوي موږ رسول الله سره ملاقات وکړو څو کوی زموږ مدرسې دا چونه هغه واچولا په کتابونو کې دا لیکلي چې مال خلک لاړ راکړي دا غلطه عقیده ده عائشه رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله چې کله وفات کېدو داغه د اثر مبارک زما د زنه د شنی په دې منځ کې خدای او دغه نور څه به دا وفات شو اې دینه معلومه چې دا وفات دي د برزخ په ژوند باندې به دا ژوند دي او هغه یو بل ژوند دي د دنیا نه کټ او د آخرت نه مخ کې ځان له ژوند دي چې شهدا او هغه سي رزقونه الله ورکینو اي انبيو له بينو ورکي ضرور فهمت دا مسله معلومه شو دې خبره لګ متوجه شي موسی علیہ السلام پیغمبر دی او کنه دی چې هر کله د رسول الله دراتک نو ورسه د پیغمبر خبره د موسی علیہ السلام خبره اشاره واخصه او عمل ور باندې شروع کی دله گمراه ویل کیږي نو د یو بل مولا خبره چې هغه د حدیث په مقابل کې وسړی ټینګ راخلی قران او سنت د غیر پر مې ته راماتي آیا دا سړی به گمراه نه ضرور دا گمراه د دې وجنه په الانصاف کې شاول الله سے فرمایي چې د قران او سنت بهترین عالم د ټول علماء او سند مدارس سند امداد هغه فرمایي وې چې په یو مسله باندې قران او سنت چرته موجود وي او موږ د مولا سے خبر واقع سودا مرته پری خودل فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين سبا کې دا ټول انسانان د الله مخله ودرېږي الله له عذر به موږ پیش کو هیڅ عذر به موږ پیش کوي نشي دا ته عجيبه مسله معلومه شو حدیث کې راځي د تورات هم نشو ځکه موږ دا ویلو چې عمر رضی الله عنه کاتب مو تقریبا ادینه مخکې دا دوه چرشنبه مخکې د بشریت کې دا خبره موږ ذکر کړې وي خصوصي صفات کې تورات ولسون رسول الله د رنگ مبارک د څه بدلیدو وې تر دې پورې چې عمر رضی الله عنه ورته ویلې اے د خطاب بچي مور در باندې بور شي ته نبی صلی الله علیه وسلم نه ګوري یو دمي ویلې ز په دې راځم چې الله مې رب دی په دې راځم چې اسلام دین دی او په دې راځم چې محمد صلی الله علیه وسلم مې رسول دی بیرته هغه پرې خودو نو دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم تربیت نبی صلی الله علیه وسلم د عمر بن خطاب تربیت وکړي نو موږ اوس تربیت ما کړې دي یو سړیو اهلین فرمایي شاغه صبر نمیدو یا د قشن صبیر تصغیر سره بغیر تصغیر نه کله چې د ایران فتح وشو کتاب پیدا کی دغه یو ملګرو تعلیم کو درس او تدریس عجیب عجیب پیدا پکې وي ملګرو په شکایت وکي عمر بن خطاب لا یا عمر جنو په خپل ور باندې خبر شي هغه سړي په خپل شکایت وکړو یا عرض وکي چې امیر المؤمنین
زدي ملګر لیدي کتاب نه زدا بیان کوم ایدا جایز کنه وی عمر رضی الله عنه طلب کې تر دې پورې والو درې ورځې کې سل دوری والو به ورته ویل سړي چې حل څه دي خپل کارګزاري ورته ذکر کړه وی ورځ ما تورات او رسول الله دومره خپو چې ابوبکر مال دا خبر وکړه چې مور دې باندې بورش قران او سنت من کې موجود دی تر بل کتاب شروانيږي او به دلوي ویلي وی قسم په الله چې په خاصه معنی کې تورات انجیل کله موجود دي خلکو نور کتابونو پس منډ راواغه سي غي خدا ایس رب العالمین د خلک برباد کړو تاسو نشکړو لري کړ دلیل به دی چې مخکې خلکو د هلاکت لپاره اساسي سبب دا چې هغه به آسماني وحي پری خدا بل کتاب راواغه حدیث مستند مشهور حدیث هم دی د قیامت په علاماتو کې دا چې سړی به بل کتاب راوالي او د قران او سنت نه تعلیم او تدریس او دانه بیانې د رسول الله عادت مبارک دا چې ابو بکر عمر بن الخطاب اسعد بن زراره مصعب بن عمر خالد بن ولید ابو عبیده بن جراح خباب دا ملګری به شکل لېګل قران به ورته ځکه به ورته ویل چې ملګری را جمع کوي قران خلکو له بیانوي بس دین په خپل د خلکو انقلاب راځي کدا د انقلاب کتاب دی دلیل پیڅ دی سیدنا و شیخنا شیخ عبد السلام حفظه الله هغه په خپل کتاب خپل تفسیر حسن کلام کې لیکلي د سورې علق د روایت په تشریح کې وی الله رب العزت فرمایي چې الله رب العزت د انسان پیدا کړی دی من علق د ټوټي دی ویني نه شیخ خپل تفسیر کې نقطه ذکر کړي وی اول خو انسان منی وي دغه نور څه به ویني جوړيږي منی څنګه ذکر نکړه وی الله رب العزت انقلاب ذکر کوي چې منی نه و بلکې ډایرک ویني شوا قران د انقلاب کتاب د شکل په وجه کې بیانې کې خامخا به د خلکو انقلاب راځي نو د تعلیم د تدریس د وعظ تذکیر بهترین کتاب هغه رب العالمین کتاب دی هغه سړي له ویل دا به ورته ویل شي آشنا دا کوم کتاب ته راوړی دا ګور لری کو ختمه کا اکرام او احترام چې پاتې کیږي هغه قرآن واس یو ورځ د جمعې د جمعات مسجد نبوي نه مخکې عطارت په نامه باندې سړیو کپڑے خرڅولې د جمعات نه بعد دا خرڅول جایز دي خو شرط پکې دا چې کله خطبه شروع شوه د قشن اذان شروع شوه به ارڅ پردي ډایرک بدل ترازی دا سوداګانې به پاتې نو په دې کې ورې کومه بهترینه کپڑا وا ودا چې کله عمر رضی الله عنه راوخت رسول الله له راوړه وی ویل یا رسول الله چې کله د جمعې مونږ کوي یا د اختر مونږ کوي یا د ملمانو وختونه راځي دا کپڑا باغوندي هغه ورته ویل عمره ودا کپڑا خو هغه څوک غوندي چې هغه لپاره پاګې دنیا کې برخه خلاق نشي حساب نارینو کې شوار زنانونه عمر رضی الله عنه سیده بل ور ډیر غنیمتونه راجمه شو پکې د قشن کپڑا پیدا شو ټوټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمر بن خطاب له ولې غلا چې دغه د دایره واخه سوراغه د رسول الله خو له جړلې یا رسول الله وتا وی دا برخه د هغه چاله چې پاګې دنیا کې سنې برخه نه دا بغله ورکی دی شي لکه چې پاګې دنیا کې ما برخه نشته عزت تعالی څنګه انسان معلوم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل عمره ما خو تعالی د شي نه دی ویلي چې دا توالو ته استعمال کا داري زنانه ول ورکه بچول دي یې خرڅه کې پاغي باندې ځان لچي واله استعمال ناروا دي شیخ الاسلام ابن حزم رحمه الله په المحلا کې به دا خبره ذکر کړې ده چې ام دا قشان د مشرانو نارینه د لپاره حرام ام د ماشومان د لپاره دا حرام دا به خرڅه کا یو ورځ به کیسه جما غوسته وا نبی صلی الله علیه وسلم ورته نبی داشنا ودا سفر او پاک را ویل به جديد نبی جما واغندا ايش حمیدن خجون ولا هم شهید مرشا ژوند دم ناشناو شهید لاړو د دنیا نه او د قشانه کیسه جامع کیسه لباس به غوستو صفا او پاک د زکات پر ټولول باندې ودا عامل مقرر چې کله د زکات مسائل لاړو ټول شي نه راجمع کړه عمر بن الخطاب رسول الله علیه وسلم دا ته د زکات مسائل وی ویل ودا دومره پیسې به کتواله ما خدا د الله د رضا پر راجمع کړي دي څومره عجیب انسان رسول الله ورته ویلي وې شکر تاسو تعالی څوک مال درکې په دې کیفیت او حال باندې چې تاسو ترګه التمال له وګدي شي نه هغه رات کوم هغه اخلاق دا قانون موږ تاسو لپاره می خود لري شوی دی یو سړی تعالی مال درکې حلال مال شکی او شبهه نه او تاسو ترګه الته باندې ورت کوي ما دا اخلاق هغه سیده باندې غنه به واخ خنیس صدر عمر بن الخطاب زمو د حفصه رضی الله تعالی عنها خاون د نبی صلی الله علیه وسلم بیان مخکې منګولې او عائشه رضی الله عنها او د قشن خدیجه ماریا حفصه ام سلمہ ام حبیبه سودا زینب صفیه جویریه ماریا حفصه رضی الله عنها چې دا اسم کونیم رسول الله صلی الله علیه وسلم حفص دغه معنا د زمری و وکله چې خنیس مر شو نو د خپل لور عثمان ابن عفان له پیش کړ چې آشنا صاحب دا وکړه هغه زما ورته ضرورت نشته ابو بکر رضی الله عنه پیش کړه هغه څه مونږ ویلي نو عمر رضی الله عنه ویلي وته ابو بکر عثمان هم کو او صفه خبره وکړه چې زما ورته ضرورت نشته
نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ور باندې جرګه وکړه حبشه په نکاح کړه ابو بکر رضی الله عنه بیرغه عمر له ویلي وتا چې کړه د لور موږ له پیش کړه او په هغه وخت کې ماته ونه ویل ته خپه شوی کنه به آو وی یو مجلس کې رسول الله ویلو چې دا جلی دا زنانه څه کومه کوم په چرته اقدام کړي نو پر دې جرګه او خطبه باندې موږ اقدام کوو کداغه خبره راز مطالب پاش کړي وي ام دا نقصان دا کار ما څه کوونه کې اېدینه څو خبره معلومه شوې یو ته دا معلومه شو لکه څنګه چې پیغله زنانه بغیر د اذن د ولنه نکاح ورته ناروا ده په زنا کې واقع نو کونډه ولي له ګوره ضرورت لري دلته حفصه کونډه راخونیس مړ دی د عمر بن خطاب لور ده لیکن ولی څوک دی عمر رضی الله عنه دغه دا خبره معلومه شو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندې د باب مسلم کړی دا چې نیکان انسانان د خپل لورینې او خويندې هغه نیکانو خلکو له پیش کولې شي شعیب علیه السلام دغه شان موسی علیه السلام له پیش سید ابن مسیب خپل لور خپل شاګرد پیش کړه اگر کو واده دغه ولې نه خو لیکن اوس حالات دشري چې خلک په دویم واده باندې ورکین ځکه غم ظلم کوي ک اسلامي خلافت چرته او به دغه نه پښتنه وشي نو خامخه به ان شاء الله د عدل مسله جوړیږي بلته دا خبره معلومه شو چې چا راز بچاله نه ښکارا کوي او عجیب خبره دا معلومه شوه د ابوبکر وکړته دلجویی دا معنا چې کله به تار چا زړه خپکه ورسته ورشه د استدلال سره وکړه هغه ځلې بیرته خوشاله کا را روان چرشم پروز به ان شاء الله به د هغه نظامی مسائل بیانو چې د امیر او قومندان مقرریږي کوم کیفیت باندې څنګه او څنګه هغه به ان شاء الله به تشریکو یو درې مهم اعلانونه یو دا چې ان شاء الله د هفته پروز باندې د عیدګاه په جمعات کې د سر منځنه ورسره متصل ان شاء الله د قران کریم هغه د تفسیر درس به شروع کیږي او دغه سره 3 بجې د امیر شهید په جمعات کې شیخ ابراهیم شاه دغه درس هم شروع کیږي د هفته په ورځ د سر منځب سره متصل په عیدګاه کې او د ماسپکین د 3 بجو نه ورسته د امیر شهید په جمعات به د دوشنبه په ورځ باندې زموږ مرکزی درس دی هغه په دارالعلوم تعلیم القرآن و سنت نارنجباغ کې شیخ صاحب احمد شاه هغه به انت شروع کړي او دغه دوشنبه په ورځ باندې د ماسپکین منځنه ورسته ان شاء الله دلته به شروع کیږي چې دروژه په وشتمه ان شاء الله به د الله فضل کرم سره ګجون باقی د دې اختتامي پروګرام دی دویمه اعلان غدا چې را روانه جمعې په ورځ منه سبا نه بل سبا په دارالعلوم تعلیم القرآن و سنت کې د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د جامع د صحیح د اخري حدیث اختتامي پروګرام به او پاره کې به دعای زګدا بهترین مجلس ته د الله درزه لپاره خپل او د شنور ملګری د دې حدیث د اوریدلو لپاره او دې دعا د شریکېدو لپاره برخه بکیوالو دریم چې څومره ملګری او هغه په تور مثال سترنجي یا درې لري او هغه سره د ډنډي والا پکی نو د الله درزه لپاره د جمعې پورز باندې وختي الته مدرسې لراوړي خو چې کله تاسو راوړل ما خپل درې سره خپل پکی سره به عمل ان شاء الله بیان سم وي لکه څنګه چې تاسو راوړل او د ټولولو په وخت کې به خپل سبانه په خپل طریقه باندې اصول او به خپل کورون لا واپس کېدل الله رب العزت موږ تاسو د عمر ابن الخطاب تابع لري نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحاب اجمعین خادم مدرسې د درس ټیم چې هغه د سار وو بجو نه ان شاء الله شروع کیږي او دلته به د مسپکی منځب سره متصل تر روزي پورې بمدا چې عام درس لکه دا وسه به د مازیګر پورې او د عیدګاه درس دی هغه د سر منځب سي او د امیر شهید باغ درس دی هغه د 3 بجو نه ان شاء الله شروع کیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحاب اجمعین